د روژې په میاشت کې د روژې دپاره پیشلمۍ کول دا سنت عمل دی او دا اوقات ډېر د فضیلت اوقات دي. کوم کسان چې پیشلمۍ ته راکښېني هغوی ته الله پاک جل جلاله د تهجد د لمانځه توفیق هم ورکوي. تهجد لمونځ هغه لمونځ دی چې الله جل جلاله په بل هېڅ عبادت دومره بنده ته نه نږدې کېږي څومره چې په تهجد باندې. دا د ټولو انبیاو عمل و د تهجد لمونځ. کوشش باید دا موږ وکړو خامخا، ولو که ته پیشلمۍ نسې کولی، ولو که ستا تبع او طبیعت دا رقم چې پیشلمۍ تا نسې کولی، لا به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت په خاطر باندې راکښېنې. ځکه د الله رسول وایي تسحروا فان فی السحور برکه. تاسو پیشلمۍ وکړئ، په دې پیشلمۍ کې الله پاک جل جلاله برکت ایښی دی. کوم برکت چې په پیشلمۍ کې دی هغه په نور شیانو کې بیا نشته. د الله رسول وایي زموږ د روژو او د یهودو د نصاراو د روژو په مابینځ کې فرق دا دی چې موږ د شپې په اخره حصه کې خوراک کوو، هغه یې نه کوي. نو که غواړئ چې ستا روژې د یهودو د روژې څخه بدلې سي، د هغوی د مشابهت نه ووځي او ستا روژې د مسلمان حقیقي روژه وګرځېږي، د دې دپاره پیشلمۍ ضروري دی، لازمي به باید وکړي. ځکه دا د برکت اوقات دی. ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین. حدیث دی هغه کسان چې پیشلمۍ ته راکښېني، الله او د الله فرشتې مقدسې فرشتې الله پر دې بندگانو باندې رحمتونه اوري. د الله مقدسې فرشتې د دې بندگانو دپاره د استغفار طلب کوي. څونه غټه خبره د الله د مقدس فرشتو په دعا کې او په استغفار کې ما او تا داخل شو. دا لږ خبره ده. د روژې په میاشت کې پیشلمۍ دا د الله د رسول سنت دی. حدیث کې راځي یو صحابي وایي زه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د روژې په میاشت کې ورغلم، د شپې په وخت کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د لورې ما ته د پیشلمۍ دعوت راکول سو او دا یې راته ویله چې راسه دا مبارکه غذا زما سره وخوره. د پیشلمۍ خواړه ته مبارک غذا ویل سوي دي. بل روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم په پیشلمۍ باندې ناست یو صحابي ورغلی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي راسه د دې برکت په خوړو کې زما سره شرکت وکړه. دا برکت اوقات دي. بعض کسان د شپې بنډارونه کوي د پیشلمۍ په وخت کې بیده سي. دا بدبختي ده، دا محرومي ده، د الله د فضل څخه، د الله د برکتو څخه، د الله د رحمتو څخه محروم سوې. د پیشلمۍ دپاره خاص هغه وخت که چیرې ته د پیشلمۍ څخه نیمه ګنټه یا یو پاو در مخه راپورته سوې او در څو چې پیشلمۍ برابرېږي سرخان اورېږي، ته 8 رکاته نفل وکړې. 2 رکاته یو ور وکړې د استغفار په نامه د توبې صلات توبه، 2 رکاته صلات حاجت وکړې، 2 رکاته صلات شکر وکړې، 2 رکاته نور لمونځ وکړې. دغه وخت چې ته په عبادت تېرې تر هغه ساعته پورې چې سرخان اورېږي، دا ډېر د فضیلت نه ډک اوقات دي او په دې عبادت باندې الله ډېر خوشحاله کېږي. د تهجد لمونځ هغه لمونځ دی چې د الله د قرب او د نزدېکت در ټولو عظیمه ذریعه ده. په دې کې که موږ د شپې الله ته هر خواست وکړو، هر خواست وکړو، هر دعا وکړو، څومره مشکلات موږ لرو، څومره پوروړي یو، کاروبارونه نسته، په کور کې مریضان راته پراته دي، نیستۍ نیولي، دا د خپلې نیستۍ شکایت یو بل بنده ته کوي، خو په دغه وخت کې خپل رب ته پیش که، دا شکایت خپل رب ته وکړه، د رب څخه د دې د حل لار وغواړه. الله پاک جل جلاله وعده کړې ده چې زه به خامخا ستا نصرت کوم او تا به له دې مشکلات خلاصوم. نو باید په پیشلمۍ په وخت کې موږ د تهجد اهتمام وکړو او ورسره سره پیشلمۍ باید وکړو. دا د برکت اوقات دي، دا د برکت غذا ده. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دې ته د برکت او مبارکه غذا ویلې ده. دا باید موږ د ځان څخه لرې نه کړو او موږ باید ځان د دې څخه محرومه نه کړو. ځکه دا د برکت اوقات دي. څومره چې موږ په دې کې برکات حاصلولی سو، که عبادت کولی سو، که خوراک کولی سي، دا ټول مبروک دي. الله تبارک وتعالی د برکت ذریعه ګرځوي.